بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمارونو خیانو امید لرم چې ټول بخیر او د صحت په جامه کې به یې. د یوې بلې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زمارونو خیانو نن زه تاسو ته یو ډیر آسان یو ډیر مختصر استغفار ښیم. دا استغفار چې کله هم تاسو کوئ نو د هر قسمه د غم د لرې کولو دپاره او د هر حاجت پوره کولو دپاره او د رزق د زیاتوالي دپاره. زمارونو خویندو دا یو داسې استغفار دی چې کله هم تاسو دا په کثرت سره وایئ نو ستاسو چې په زړه باندې څه قسمه غمونه دي څومره هم ستاسو په ژوند کې مشکلات دي د دې وظیفه چې تاسو کوئ انشاءالله غمونه مشکلات به مو حل شي. دویم دا چې د رزق د زیاتوالي دپاره که چېرې تاسو د رزق تنګۍ شکار یئ ستاسو په کور کې د رزق ډېر کمود وي د رزق تنګي وي د رزق فراخۍ دپاره د رزق د زیاتوالي دپاره. او دریم دا چې د سخت نه سخت حاجت دپاره چې ستاسو په زړه باندې څه شرعي حاجت وي هغې د پوره کولو دپاره. دا یو ډیر آسان یو ډیر بهترین استغفار دی او ډیر مختصر دی په ویلو کې ډیر زیات آسان دی. نو زمارونو خویندو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شریکه کوئ. زمارونو خویندو دغه استغفار دی بسم الله الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا وایي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا یو ډیر مختصر استغفار دی چې کله هم تاسو دا په کثرت سره وایئ چې څومره د نه هم کیدی شي او داسې وایئ. که د غمونو د پریشانیانو د نجات دپاره وایئ نو هم ټیک دا غمونه او پریشانیانې به ستاسو ختمې شي. که تاسو د رزق د زیاتوالي دپاره دا په کثرت سره وایئ نو انشاءالله په رزق کې به مو ډیر برکت ولګي د رزق فراخي دپاره او د رزق زیاتوالي دپاره. دریم دا چې تاسو څه قسمه هم حاجت پیښ شي یا ستاسو څه قسمه حاجت وي او هغه پوره کول غواړئ نو انشاءالله په کثرت سره دا مختصر استغفار وایئ ډیر زر ده چې الله پاک به مو ستاسو حاجتونه پوره کړي. نو دوستانو دا یو ډیر مختصر یو ډیر آسان استغفار یو عمل یو وظیفه چې تاسو سره می شریکه کړه. خو هر کله چې تاسو داسې وظایف کوئ د دې سره به تاسو دا کوئ چې خپل د جسم صفایي د کپړو صفایي او د دې سره سره د ګناهونو نه ځان ساتل توبه استغفار کول او بله دا چې د هر قسمه حرامو نه ځان ساتل. نو دوستانو دغه یو خاص عمل و چې تاسو سره می شریک کړو او د داسې وظایفو دپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.